کی دیوار نہ توڑو، تقویٰ اگر دل میں تو ملتی ہے خدائی، اس ذات بنا کون سنے میری دعائی، وہ ذات جو ہر شخص کے شہرگ میں مکی ہے، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے، مایوس کبھی ہوتا نہیں جس کو یقین ہے، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے، مچھلی کا پیٹ بن گیا انسان کا سایہ، اس بے نیاز ذات نے یونس کو بچایا، جب آتش نمرود کا بازار گرم تھا، اس کے کرم نے آگ کو گلزار بنایا، وہ دور ہے کب دل میں تیرے گوش نشی ہے، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے، مایوس بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول بعد دوستان منګه جماعت ته منګه ډېر په خطان تر شروع کړی دی خو زموږ وس په دس په نور نه کېږي او کله چا څه وس دس کېږي د الله د رضا لپاره موږ زموږ په جماعت کې کار لا ډېر دی ځکه چې بجلي فټنګ پاتې دی، رنګونه پکې پاتې دي، بورډونه پکې پاتې دي، د سبیلونو ځایونه پکې پاتې دي او بې برنډې پکې پاتې دي، دې لپاره که چا څه وس دس کېږي په کم علاقه کې په کم ځای کې د الله د رضا لپاره موږ صرف وکړي کاږي او زموږ مشر دی رحیم حاجي د هغه نمبر بدل کړم خیر په دغه باندې موږ تاسو موږ ته ان شاء الله تعالی پیسې را پارسل کړي الله خوشاله کړي. نمبر ہے 0318 092 3767 0318 092 3767 دا مې خپل نمبر هم څوک براه راست رابطه کوي او په پیسې را لګي جی پیسې اکاونټ هم په دې باندې چا وس کېږي پوه شو موږ سره امداد وکړي ان شاء الله د روپۍ به په مسجد کې لګي، دا سبیل کار به کې پاتې سبیل به کې استنجا ځای نه دی کده او دا څه ځای نه دی دا به کې جوړو بیټینګ دی نو ډېر هم پکې ډېر کار پاتې دی کار به روان هم دی موږ سره خلک ټول غریب دی پوه شو نو چا امداد زړه کول غواړي راسه ودی بله خبره دا ده که چا پیسو وس نه کېږي پوه شي نو دا وس نه کېږي چې دا ویډیو مخکې شیر کړي نور خلک چا زړه غواړي پوه شي بعضې کس داسې وي چې یاره زه دې کې د امداد کول غواړم خو ما ته ځای هم نه میلاوېږي نو انشاءالله چې ځای دا ځای دی د غټ جومات دی جامع مسجد دی او د ده روپۍ به په جومات کې لګي